افغانستان کې التم تر کابل پورې افغانستان او به زموږ دغه تنظیم بلوچستان کې مشتري څومره پښتانه چې دي الحمدلله زموږ په سعودي عرب کې زموږ په قطر کې زموږ مختلفو ممالک کې الحمدلله تنظیمونه شته دي. نوجوانان احناف د دې انجمن د طرفه آیا دا خدمت د جمعیت علماء اسلام د پلیټ فارم نه یا د عالمي مجلس د پلیټ فارم نه نشو کېدی؟ د خنزیر د ښکار د پاره کله سپیم سړی د ځان سره کوي خنزیر کی شکار کے لیے کتے کو ساتھ لینا پڑتا ہے. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوال استاد سرور عبدالجلال د خیرخوان یو سره واره بیا حاضر دی په ژوند کې او پیر بیا مکمل شو د حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم العالی سره د خبرو اترو. حضرت مفتی صاحب سره ونن په یو موضوع خبرې اترې کوو. نوجوانان احناف یو تنظیم جوړ شو د سره لپاره جوړ شو څه مقاصد دي څوک په پکې کار کوي. حضرت مفتی صاحب سره په دغه خبرې اترې کوو هر څه تم مزه زموږ سره اوسېږي. مفتی صاحب ته پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم جی خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم الله خیر. جی مفتی صاحب مبارک صحت هم څنګه دي؟ الحمدلله د الله کرم دی جی خیر دی. حضرت یو تنظیم جوړ شوی دی ستاسو په نگرانی کې نوجوانان احناف د جی څنګه ضرورت راپېښ شو په دې باندې لګرنا وځي. زه اول نمبر خو به دې خبرې وضاحت وکړم چې نوجوانان احناف بقیده تنظیم نه دی، دا یو علمي انجمن دی، یو علمي تحریک دی. ضرورت دغسې و چې د پوره ملک کې خصوصا بیا زموږ دې صوبه خیبر پښتونخوا کې اهل باطل لګیا دي. د هغوی داسې انجمنونه دي چې هغه زموږ ساده مسلمانانو د ګمراه کولو کوشش کوي. یا دغسې حالات ما په خپله باندې کتلي وو چې زموږ مدارسو ته به دغه اهل باطل راتله، هغوی ته به یې چلنجونه ورکول له مناظرو، هغوی به یې تنګول، حتی چې اکثر خلک به درس و تدریس ته نه پرېښودل. بلکې زما د وړې دورې کال و چې دغه پریشاني انتهایي حد ته رسېدلې وه. بیا دغسې کېده چې ځای په ځای باندې به دوی چلنجونه د مناظرو ورکول، زموږ اکابرو باندې به د کفر فتوې لګولې، جنازګاهونو کې، په مقبرو کې، په مساجدو کې، په عیدګاهونو کې، په دې ټولو کې د چلنج بازۍ یو حد ته رسېدل. چونکې زموږ علما اهل حق علماء دیوبند اهلسنت والجماعت هغوی خو تعمیري کار کې مصروف وو، هغه د اهل کفر مقابله وه. نو چونکې نوجوانان احناف بیا مونږ یو انجمن په دغه بنیاد باندې جوړ کړو چې زموږ ټول علما، زموږ اهل حق مشران هغوی په یو تعمیري کار کې مشغول دي. او دا خلک چونکې د دې بنیاد خو صرف د دې دپاره ایښودلی شوی ده چې د اهل حقو مخنیوی وکړي، هغې لپاره رکاوټ جوړ شي. نو هر دور کې زموږ د علماو یوه ډله دغسې موجود وه چې هغې د باطل مقابله په علمي میدانونو کې کړې ده او بل څه ښه په زور او شور سره او په تیزۍ سره یې کړې ده. کم یو دور وی زموږ خاص کر زموږ علماء دیوبند کې زه به هغې کې تاسو ته در وښیم انشاءالله العزیز چې په هر دور کې زموږ د علماو یوه ډله، یو انجمن مستقل د اهل باطلو مقابله په علمي میدانونو کې کړې ده. زموږ بیا په دې صوبه کې چونکې یو دغسې انجمن نه و، یو دغسې پروګرام نه و، نو زموږ نوجوانان احناف طلبای دیوبند په نوم باندې موږ خپل اهل حق ملګري هغه په دغې باندې راجمع شو د خپلو مسلمانانو د نظریاتو د عقایدو د حفاظت دپاره او د دغه اهل باطلو د مقابلې دپاره، د هغوی د سرکوبۍ دپاره، د هغوی د مخنیوي دپاره په علمي میدان کې د دغې دپاره جوړ شوی او الحمدلله په هغې کې کار کوي، مصروف عمل دی. صحیح جی. دا کوم خدمت چې کوي د نوجوانان احناف د دې انجمن د طرفه آیا دا خدمت د جمعیت علماء اسلام د پلیټ فارم نه یا د عالمي مجلس د پلیټ فارم نه نشو کېدی؟ اصل کې جمعیت علماء اسلام خو یو عالمي تنظیم دی. یقینا چې مونږ خپل هم زما خپله تعلق جمعیت علماء اسلام سره دی، نظریتي تعلق. او ځکه تاسو ته ووایم زه طالبۍ وخت کې خپله باندې جمعیت علماء زرزي الله سواد صدر هم پاتې شوی یم. خو د جمعیت علماء اسلام هغه بین الاقوامي سطح باندې د کفر مقابله کوي، د اسلامي نظام د نفاذ دپاره برسري کار جماعت دی. د هغوی ذهن خو هم دغسې دی، د هغوی نظریه هم دغسې ده او یقینا چې موږ د هغوی هره فیصله منو او هغه به سر و چشم موږ ته هغې ته سر ایږدو، هغې ته غاړه ایږدو. د هغوی نظریه دا ده چې د خنزیر خلاف د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت او جمعیت علماء اسلام دواړو چې
د خنزیر د ښکار دپاره کله سپی هم سړی د ځان سره کوي. له امام شریعت سید طاوله شاه بخاري رحمه الله نه چا تپوس وکړو ویل تاسو سره په عالمي مجلس کې هغه زمانه کې ویل شیعگان در سره دي هغه ورته ویل خنزیر کې شکار کے لیے کتے کو ساتھ لینا پڑتا ہے. نو د هغوی یو خپل میدان دی عملي میدان باندې لګیا دي او زمونږ چې کوم خدمت و یقینا چې د هغه پلیټفارم نه کیږي د هر یو جدا جدا پلیټفارمونه دي د هغې نه د باطل خلاف کار شروع دی او بیا جمعیت علما اسلام هغه د ټولو څومره عالمي مجلس ته پوزې ختم نبوت دی څومره دي دغه ټولو د سر سایه او د سر ځای او د سر سوري هغه جمعیت علما اسلام دی. جی نوجوانان احناف تنظیم صرف د خیبر پختونخوا په سطح کار کوي او کنه په ټول ملک پاکستان؟ نو دغسې د اصل کې زمونږ نوجوانان احناف طلبای دیوبند چې جوړ شوی و دا زمونږ د پښتنو تنظیم و پښتون ایریا کې کار کوو. اول خو مونږ خیبر پختونخوا کې صرف جوړ کړو بیا تقریبا نن 600 سال مخکې افغانستان کې التم چې دغه خلکو ډېر زور او شور سره لګیا و التم تر کابل پورې پورا افغانستان کې زمونږ تنظیم و نوجوانان احناف په نوم باندې الته شیخ الحدیث حضرت مولانا ګل وهاج صاحب محمد ګل وهاج صاحب دامت برکاتو ملالی او د هغوی ملګري وو. نو التم زمونږ تنظیم اوس خو لږ د حالاتو د وجې نه چې کله نه دغه بیا د خوارجو تنظیم داعش منظم شوی و هغه وخت نه لږ کمزوري راغلې ده خو اوس هم الحمدلله شته دی او بیا زمونږ دغه تنظیم بلوچستان کې هم شته دی. اوس زمونږ کار تقریبا د 8-9 کاله کار چې مونږ وکړو نو د پنجاب والا ملګرو بلکې زمونږ اول خو د پښتون دغه نوجوانان احناف زمونږ عرب ممالک کې څومره پښتانه چې دي الحمدلله زمونږ په سعودي عرب کې زمونږ په قطر کې زمونږ مختلفو ممالک کې الحمدلله تنظیمونه شته دي علمی تنظیمونه علمی تحریکات انجمنونه چې کوم دي مصروف عمل د خدمت کوي د مسلمانانو د عقاید او نظریاتو حفاظت کوي د هغوی د مذهب مشرب مسلک او اوس ټول ملګري هم لګیا دي دغه تقریبا پنجاب والا سیند والا چې یاره تاسو خپل کار اردو ته کوي ضرورت دی نو مونږ هغوی ته وایو بالکل انشاءالله العزیز مونږ نیت شته دی مونږ خپل هر څه اردو کې به هم کار شروع کوو مخکې خو دلته اصل کې پښتون ایریا باندې اکثریت دغه صرف 50-60% چې هغوی په اردو نه پوهېږي پښتو سره د هغوی واسطه ده او زیاتر په فتنو کې چې رقمو 2 غټو فتنو سره زمونږ مقابله وه هغوی ټول پښتانه دي د هغوی کتابونه د هغوی درسونه د هغوی دا ټول څیزونه پښتو کې وو د دې وجې نه فلحال مونږ پښتو ته ترجیح ورکړی و الحمدلله دومره کار هم وکړو چې د پښتون قوم ذهن سازي شوې ده مخکې به مونږ قدم اخلو په قلاره انشاءالله. جی د ټول ملک په سطح چې کوم مشري ده او کوم خدمت تاسو ته سپارلی شوی نو فلحال خو ما سره دی هغې سره نور خو زمونږ دغسې وي یعنې زمونږ خو یو علمي خدمت دی نو په هغې کې مشري او کشري وي هم نه تقریبا ټول ملګري هغې کې برابر وي ټول ملګري په یو ځای باندې مشترکه طریقې سره کار کوي الحمدلله. جی زموږ چې کوم خپل علماء کرام دي علماء دیوبند علماء حق نو په هغوی کوم داسې مشران دي چې ستاسو په دې تنظیم کې چې کوم دی رهنمایي کوي؟ نو مشرانو کې خو څوک هم زموږ مخالفت نه کوي الحمدلله ټول زموږ تایید کوي دعاګانې کوي خصوصا دې وخت کې زه تاسو ته ووایم زما استاذ محترم سیدی و مرشدی محدث العصر فقیه العصر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیه دغسې د دارالعلوم حقانی بل شیخ الحدیث دیر باباجي صاحب دامت برکاتهم العالیه مخبور الله باباجي صاحب دامت برکاتهم العالیه دغسې زمونږ د پېښور کې مفتی سید قمر صاحب فقیه العصر دامت برکاتهم العالیه دغسې تقریبا چې په هر ضلع باندې مشران علما هغه زمونږ سرپرستی هم کوي تایید هم کوي دعاګانې هم کوي مونږ وخت په وخت ورځو خپلې کارګزاریانې ورته اورم او د هغوی د حکم او د هغوی د مشورې مطابق مونږ الحمدلله کار کوو د اهل باطلو خلاف مقابله کې ولاړو یقینا هر روخ هغوی مونږ ته دعاګانې کوي وخت په وخت باندې مونږ ورځوم او د هغوی پیغام مونږ ته رارسیږي. صحیح ده جی حضرت اخرې پوښتنه لرم که څوک غواړي چې په دې انجمن کې حصه اخلم نو څه طریقه کار دی؟ نو اول نمبر خبره خدا ده چې نوجوانان نه یو علمي انجمن دی نو زمونږ وی باقاعده دغسې تنظیم سازي مونږ نه کوو زمونږ هر ضلع باندې یو کس 2-3 ذمه داران وي بیا د هغې سره لاندې خپل ملګرو شورا ورسره وي نو زمونږ هر هغه کس رکن دی او زمونږ ملګری دی چې هغه د علماء دیوبند د عقایدو نظریاتو سره من وان متفق وي او د باطل خلاف په علمی میدان کې په څه نه څه طریقې سره موږ د میډیا په ذریعې سره
یا په نورو طریقو سره هغوی زمونږ سره ذهني طور باندې لګیا دي کار کوي نو هغه ټول زمونږ ارکان هم دي او زمونږ معاونین هم دي او زمونږ عہدیداران هم دي او زمونږ ملګري هم دي دغه ټول ملګري صحیح هر هغه شخصیت چې کوم د جمعیت علما اسلام عالمي مجلس یعنی د علماء دیوبند سره ټچ وي نو هغه په دې کې شمار دي